أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. د دې ځای نه وروسته دویم باب شروع کیږي او دا به د 30 آیات پوری. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار. دې باب کې رد په عقیده د مشرکانو باندې چې هغه خپل الها سفارشین ګڼي او 15 زواجر دا ذکر کوي او یو مثال به ذکر کی د فنا د دنیا چې دنیا ختميږي، دنیا روانه ده او دنیا ډیر منازېږي او بشارت اخروی به ذکر کی هغه خلق له بزیر ورکی چې هغه د ایمان سفن تیر کړی دی چې تاسو به الله جنت ته وغواړي. والله يدعو الى دار السلام. او اخر د آیات کې تخفیف اخروی والذین کسبوا السیئات دې څنګه رستا دا ويعبدون من دون الله. د دې آیات عنوان دی رد شرک فی العبادت او رد په عقیده د شفاعت د مشرکین باندې. مشرکین به ویلي چې دا بوتان او دا اولیاء دا چې موږ تر مدد شوي نو موږ دی لور شو دی الله لور شي نو دی زمون شفاعت وکي. وسم دا بعضی مشرکان وای موږ خو د اولیاء نه غواړو، موږ الله نه غواړو او دی خو زمونږه شفاعتین دي. د جهالت دور کې مختلف عقیدې وي او د ټولو مقصد دا چې توحید ختم شي او په عالم کې شرک راشي. بعضې قبیلې د یهودو وي او بعضې قبیلې د یمن وي او بعضې نصرانیت کې داخل شوي خلکو لکه غسانین بني تغلب او په نجران کې بعضې خلکو چې د عیسی علیه السلام د عیسایت دعوی کوله او څه خلک د اوس او د خزرج قبیلونه یهودان شوي. دا د ټولو عقیدې وي چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله. باران چې به وشو نو دی به ویلي موترنا بنوع کذا، دا پلانې ستوري راختلی نو په موږ باندې باران وکړو. او دا به ویلي چې ان هي الا حیاتنا الدنیا، دا د دنیا یو څو ورځې ژوند دی، نموت و نحیا، څه مړه کېږو څه ژوندي کېږو، وما یهلکنا الا الدهر. چا به ویلې لات زمونږ شفاعت کوي، چا به ویل عزا زمونږ شفاعت کوي او چا به ویل هبل زمونږ شفاعت کوي او چا به ویلې شعرا ستوره زمونږ شفاعت کوي، چا به بعل یادوو
په هر نوم باندې چې وو دا شرک کوو ويعبدون من دون الله او دا ما لا يضرهم ولا ينفعهم کې دوه معنی دي یو معنی دا ده چې دا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا باندې عطف ده او دې ته عطف د یوې جملې په بلې جملې وایي او من دون الله د دې څه معنی ده نو دې کې دوه معنی دي یو معنی د الله عبادت به بالکلیه پرې خدا او چې د رب بندگی به پرې خدا نو غیر الله بندگی به کوله او من دون الله من متجاوزین من عبادت الله د رب بندگی به بالکل پرې خدا او د دې په بندګۍ کې به ورپرې وتل او دویمه معنا دا ده چې من دون الله دا معنا د الله بندگی به هم کوله او د الله نه ما سوا د نورو بندگی به هم کوله او دا به ویل دا زمون شفاعت کوونکي دي د الله په نسبانه ما لا يضرهم ولا ينفعهم آیات کې لا يضرهم مخکې کا ضرر په نفع مخکې کا وجه دې کې دا ده چې دا مقام د تخویف دی او په تخویف کې لا يضرو مخکې کول ډیر مناسب دی یا دې کې تنبیه پدې ده چې دا خلق بندگی ولکې مؤمنه ته مېره غد دې ده ضرر نشي رسوله نه په خدر کې نار کا هؤلاء شفاعنا عند الله امام رازی لیکلی دی خپل تفسیر کې د دې آیات دلان دی وی ونذیره فی هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق على تعظیم القبور قبور الاکابر على اعتقاد انهم اذا عزموا قبورهم فإنهم يكونون لهم شفاعاء عند الله وای زمنګ زمانہ کې د دې مثال دا دی چې خلک د غیر الله د نور بندگی کوي او وای چې دا زمنګ شفاعتین دي دا زمنګ څه دي شفاعتین دي دای بکله وای یاره دا مونږ چې دا اولیاء وسیله کوو بذات الفاضل وسیله نشو بلې نشو بلې وای تاسو په حکم وکړئ زمون حکم دار چې دسه مشرکی لکه د مکی مشرک شو او دسه مشرکی لکه د مدینه او د نجران مشرکان شو هم مناظره کې د توسل باندې یو څو کاله مخکې مناظره و نو ماته ویل حکم وکړه ما حکم زکوما داغه د خیر دی به وای چې دا واجب دی او دا بل دی او دا بل دی او دا بل دی وای څنګه حکم کې مله دا کبیر دی امام رازی دی تاسو ته امام وایو سم مشر سره دی او هغه وایي چې د مکی مشرک او د دې زمانه د قبر او ولی او بل چې وسیله کوي دا ډول مشرکان ورونه دي خور او ورو دي یو شي وایي کمزې کې دي مدا عبارت دی خدای عبارت ماته ډیر د پخوانه په یادو ونذيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق على تعظيم قبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا عزموا قبورهم فانهم يكونون لهم شفاعاء عند الله واذا شکل مجدا کبیر دی وی یخل بتوا وخته دای په کله زمنګ مرګری دی کې راګیر یره حکم وکاو دای مبادی دی او دای بل دی فلان اته په کومه مرتبه وی فلانه مرتبه وی چې دا په کومه مرتبه ته عقیده ساتي زی په دغه مرتبه راځي فل عقیده کارکا قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض دې جمله کې امام ماوردی داغه تفسیر دی النکت والعیون د ماوردی دو معنی کړی دي او ډېر خد سیاق او سبق سلګي یو معنا اتنبئون معنا اتخبرونه او بما معنا بعبادت ما یا بعبادت من لا يعلم في السماوات ما في السماوات السماوات معنا به څه وکي ما في السماوات او د په الارض معنا به وکي ما في الارض دا مو ویل کړه تنبئون معنا څه ده تخبرونه
او د ما معنی څه ده؟ بما من بعبادت من، ما په معنی د من څه ده؟ نور لنوار کې ویلي ما او من عموم خصوص دواړو لراځي او یو د بل په معنی هم راځي. او په السماوات او ولا فی الارض د دې څه معنی ده؟ ما په السما ځکه ما مخکې تیر شکنه نو دا اوس مراد کوي. نو زه به اوس معنی وکم، تاسو د الله په حکم قرآن ته وګورئ. قل اعلان وکا اے محمد رسول الله، مسله د شرک ده. کم ځکه چې مسله ډیره قیمتي ضروری، الله نبی ته وایي شابه د اعلان وایا. اتنبئون الله، آیا خبر وی الله بما په عبادت د هغه چا لا یعلمو چې دغه معبود نه پوهیږي، ما فی السماوات و ما فی الارض، هغه چا باندې چې اسمانونو او زمکو کې دي والله ته معلوم نه دی او تاسو بندگی کوئ. نو الله خبروي په عبادت د هغه چا چې هغه نه په زمکه کې په څه پوهیږي او نه په اسمان کې په څه پوهیږي. دا یو معنی ده. دویمه معنی اتنبئونه اتخبرونه بما لا يعلم، دې کې معنی وکي بعبادت غیره. بما لا يعلم معنی څه؟ بعبادت غیره. او یا لا يعلم معنی ليس يعلم له شريك في السماوات ولا في الارض. خو شوي دی باندې به ویما اتخبرونه بعبادت غیره، وتاسي الله خبروي په عبادت د بل چې تاسو بل معبودم دي. او بما لا يعلم معنی ليس يعلم له شريك في السماوات ولا في الارض، اسمان او زمکه کې خدای الله شریک نشته دی. اوس معنی کومه اتنبئون الله، ایا خبروي الله لا بما په عبادت د غیر الله، اغه غیر الله لا يعلم معنی ليس يعلم چې چاته معلوم نه دی په اسمان او زمکه کې. د اوله معنی او د دویمه معنی فرق باندې لږ باریک دقیق باندې اوله معنی دا و الله له داسې معبود ثابته والله خبره چې هغه نه په زمکه کې پیږي او نه په اسمان کې پیږي. او دویمه معنی څه ده؟ تاسو الله له خبروي په عبادت د غیر الله او په اسمان او زمکه کې داسې څوک الله ته نه دی معلوم چې هغه حقدار د بندګۍ. او دا چې ده دته نقض اول وای. څه شی ورته وای؟ نقض اول ورته وای. دا اول رد. دویم رد سبحانه الله پاک دی. د چانه؟ د شریک نه او د داسې شفیع نه. دریم رد وتعالى عما یشرکون، دا الله اوچت دی د هغې نه چې تاسې د الله سره شریک کوئ. د رب سره چې څوک شریکوي الله د دې نه اوچت دی. دا درې قسمه ردې پې وکړه. دوه مرضې ګوره د دوی ذکر کړه، مرضونو ته یې ګورئ. ویعبدون من دون الله. دویم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. پاولنی خبره ولا رد وکړه ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فدویمه ولا رد وکړه اتنبئون الله یو سبحانه دوا وتعالى عما یشرکون. درې عقیده ولا پورا رد کړي ښا. او بما دا ما لا يضرهم یا ما موصولی دی الذي لا يضرهم ولا ينفعهم، یا ما موصوفی دی ما لا يضرهم شيء لا يضرهم ولا ينفعهم. دا څه شی چې نو لا پیدا ور کوي نو لا ضرر ور کوي. ويعبدون بندگی کوي دا خلق دا الله نه ما سوا د هغه چا لا يضرهم چې پیدا ولن ضرر وته نشي ور کوله. دې کې دوه معنی نوري دي. یو معنی ضرر اختیار هم نشتا ولا ينفعهم، او د نفع اختیار هم نشتا. داسې څوک چې هغه سلب کلی ته شوی دی، نه مالک د نفع دی او نه مالک د څه شي دی؟ د ضرر دی. دویمه معنی وکړي
ما د هغه چا لا یضرهم چې ضرر ورته نشي رسولی ان لم یعبدوه که دی بندګي ونه کړي، ولا ينفعهم پیدا ورته نشي رسولی ان عبدوه که دی څه وکړي بندګي وکړي. که بندګي وکړي او که ویې نه کړي فایده نشي رسولی. ویقولون دا مشرکان وی هؤلاء دا شفاعونا زمون سفارشین دی عند الله د الله پرېس قیامت ته به ورځو دوی به سفارش کوي. څنګه به کېږي؟ قیامت ته به ورځو او دوی به څه کوي؟ سفارش کوي. دلته یو سوال دی چې مخکې آیاتونو نه خو معلوم شو چې مشرکان د آخرت نه منکر دي، آخرت نه مني. نو چې آخرت نه مني نو څنګه دا وایي چې دغه دی دا به زمونږ سفارش به وکړي؟ سوره نحل راواړوئ، سوره نحل 38 آیات ته وګورئ. واقسموا بالله جهد ایمانهم، الله باندې مضبوط قسمونه کړی دي چې ویلي دي لا یبعث الله من یموت، څوک چې الله مړ کړي بې نشي راپورته کوي، نه راپورته کوي. نو چې بې نه راپورته کوي او دا ستاسې عقیده ده، نو څنګه دی وایي دی زمونږ د الله څخه سفارشین دي؟ دارنګې د دې نه نورم د قرآن ډېر ګڼ آیاتونه دي چې هغوی د دې نه منکر دي چې قیامت نه راځي. کافرو به ویل لا تأتیکم الساعة، قیامت نه راځي. مړه قیامت چېرته دی؟ دا خو دا مولین دي او دا خلک یې رہی قیامت دی او آخرت دی او قبر دی او بل دی او بل دی. سوال دا شو چې دا وایي چې دا به زمونږ د الله په نیز سفارش وکړي قیامت کې. نو قیامت خدای مني نو سفارش به څنګه وایي؟ تاسو به جواب وکړئ چې دا شفاعت په امور د دنیا کې دی، ځکه دی پیری موریدي دا شی په دنیوي امور کې جوړ کړي، آخرت کې خو یې نه چلیږي. هلته دویم دا دی د دوی دا کلام بنا دی په شرط باندې دا به شفاعت وکړي، خو ان یکن بعث که قیامت راشي، قیامت شته نه خو که راشي دا به شفاعت کوي که نه؟ لکه هغه بدماش چې ویلي سوره کهف کې به راشي ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. تګ نشته خو که الله لازم نو دې نه خبر راکوي. نو دیم وایي دام شفاعتین دي د الله په نیز که چېرته څه وشي قیامت قایم شي. ورته ووایه آیا خبروئ الله بما لا یعلمو، په عبادت د هغه چا چې هغه نه پوهېږي په اسمان او ځمکه کې، د داسې معبود چې نه په اسمان کې پوهېږي او نه په ځمکه کې. یا دویمه معنا بما لا یعلمو، په عبادت د غیر الله چې الله ته معلوم نه دی په اسمان او ځمکه کې بل معبود. دا اول رد. دویم سبحانه پاک دی الله وتعالی. دا دریم اوچت دی د هغې نه چې دی د الله سره شریک کوي. سبحانه دا سلبی صفت شو او وتعالی عما یشرکون دا ثبوتی شو. سلب مخکې کو ځکه سلب په مرتبه د تخلیه او ثبوت په منزله د څه باندې د تحلیه باندې. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. دی آیات کې جواب د یو سوال دی. آیات کې جواب د څه دی؟ د یو سوال دی. سوال داسې دی دی مشرکان ویلې چې دا کومه عقیده د شفاعت ده چې دا موږ یې ساتو چې دا زموږ سفارشین دي، نو دا به صحیح ده ستاسې دین کې به دا څه حرامي، په مخکینو دینونو کې به دا څه جایز دي. دا موږ چې ویو چې دا زموږ سفارشین دي، قرآن کې به ورته ناروا ویلي، حدیث کې به ورته ناروا ویلي، په نورو کې به دې ته څه جایز ویلی شي. اوس هم بعضې امین وایي یاره مولوي صاحب علم دریب دی، ته وګورې ګوټ کې به دا لیکلي نه دریب دی، خو دریب کې مردارې نشته دی.
او دا شرک مردار ده ته مردارې پاک وی کې چې الله بنده باز لاوي تبو ته خبره کې دا به یره چې قران کې الله ویلي دي تاسو قامه کړي ګور دا به سره د پوندو پورې دی خپلې قران کې ویلي دي سی ویلي دي من طلب فقد وجد دا قران کې دي او داسې بی دینه پرون راته یو مرګري ویل و یو چیز دی نیټ کې دی مې څه شی دی چې راوېړوي یو قبر جوړ کړی دی او دا غینه چاپیره طوافونه کوي او کوم قلندر دی سردار قلندر دی او څه شی دی ټول د پنجابیان د چاپیره ګرځي حالته یو خبريال ورغله دی نیک موحد سره خبرې نه معلومي وته وی قران او حدیث کې خودي چې طواف د بیت الله خاصه ده تاسو ولې دلته کوي وایي دا بزرګانو مونږ ته ویلي یا په بزرګ دی بلا ولګو تاسو وایي چې تر قبر نه طواف نو به ته وایي چې بزرګ د تویلي دي نو وطواف ویلي او وایي وطواف ویلي الکه وطواف څنګه ویلي دي بل نه تاسو کوي ولی بیت الله نه وطواف نه دي فرق کوي ولی يطوفوا بالبيت العتيق مشرکه تاسو څه ویمنو والله چې ستاسو قامه قلتوب ته دیوالونه خندای کوي ظالمه تراله او دا کعبه جوړه دا هغه یمنین حبشین چې راغلي او حبش هغه هم کعبه جوړه کړې و قلیس په نوم باندې چې صحابه ولا سوزولې و ایران کې څه کعبه جوړه کړې و څه وخت کې چاپیره به خلک ګرځیدل حکمرانان په دیو نه ختی دي چې حکومت لر دی او حکومت بر دی او چې کم یو راځي نو بس په دونه اترو باندې د داتا سیرت وینځو بلی وینځو گرب امیرو سگ وزیرو موشرا دیوان کند این چونین ارکان دولت ملک را ویران کند چې شرم خیامیری او سپی وزیری او پښوی وزیر خزانه او خزانچی نو د ملک هغه وسع به د خلق ختم کی خو په ملک خپکی دن کی خلق دا خلق دي چې د الله او د رسول په دین خپکی نو دای بدا ویلي دا عقیده د سیده دا واستاسه دغه کې نه او نور دینونو کې به علم درېب دی ګټ کې وګوره الله جواب کوي وما كان الناس الا امه واحده دا آدم علیہ السلام نراواله په ټولو دینونو کې د نوح علیہ السلام پورې او د ټولو پورې دا یو خبره و چې دا عقیده د شرک ده او دا به نه کوي او قران به په دې گواهه وزيف زيبه منګه ویو ولولا کلمه سبقت من ربک دا دویم سوال دی او دا غي جواب دی سوال دسه دی کله چې دا عقیده د کوپر شو نو کوپر چې کېږي الله عذاب ور کوي که نه ور کوي کنه نو الله دې له ولې عذاب نه ور کوي نو جواب ولولا کلمه سبقت من ربک او دې جمله کې د کلمې نه څه معنی ده یا د کلمې نه قضا او تقدیر ده دا تقدیر او قضا کې الله لیکلی و دسه کدای نه ویل لیکلی نو په خوا به د خبره ختم شوی وي قران ته وګورئ خب پکو ته وګورئ دیم دا ده چې د دې کلمې نه د الله غ کلمه مراد ده چې سوره بنی اسرائیل 15 آیات کې ویلي دي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من تراغ عذاب نور کو چې ترڅو من پیغمبر نه دی را لېږلی او یاد دې کلمې نه د الله غ خبر ده امت د محمد رسول الله ته چې نبی سلام دعا کړې و الله زما امت په یو یړ باندې رب العالمین محلاکه او الله می وجني بس دا د الله فیصله و کدا نوې شوي والله په خوا د دې خلکو فیصله کړی وي لقضیا الی بینهم فیصله بشوی د دې په منځ کې په څه باندې په عذاب باندې یا پر راتللو د قیامت کې یا په نزول د عذاب او یا پر راتللو د قیامت باندې نو یو عنوان د آیات څه ده جواب د دوه سوالونو
وما كان الناس یو سوالو چې کې دې شي دا عقیده په نور ادیانو کې نو الله جواب وکړي چې نورو کې نشتا او ولولا کلمتون س دیم سوالو دا غي جواب چې کله دا عقیده په نورو ادیانو کې نشتا نو الله موږ له ولې عذاب نه راکړي نو دا غي جواب مو شو دیم مقصد د آیات چې الدین الایمان والاسلام دین واحد من آدم الى محمد صلی الله علیه وسلم دین او اسلام دا ایمان دا یو دین دی په باب د توحید کې د آدم علیه السلام نه تر څه پورې محمد رسول الله پورې وما كان الناس نو خلق الا امه واحده مگر یو ډله وا د الله په توحید فاختلفوا بیا رستدی اختلافات شروع کړه اولنا عقیده یو رسته به اختلاف راغی نو چې عقیده یو او دا شفاعت په ټولو ادیانو کې څه دي ناروا دي نو داخله کې کوي الله عذاب ولې نه ور کوي جواب ولولا کلمه کنوې فیصله د قضا او د تقدیر چې الله د امت په یو ځل باندې نه هلاکي سبقت من ربک چې دا مخکې فیصله شوې ده ستاسو ربنا یاد دې کلمې نه مراد څه ده هغه حدیث د نبی علیہ السلام دی چې الله وی سبقت رحمتي غضبي زما رحمت په غضب باندې څه دی مخکې دی لقضي بينهم خامخا فیصله بشوي وي دیلا د قیامت یا فیصله بشوي وي د دیمنس کې فعذاب باندې او فيما فيه يختلفون فاغه څه کې چې د یغي کې اختلاف کو بس عذاب چې راشي به پته لګي ښا چې څوک په ناحقي او څوک په حق او قیامت چې راشي نو به پته لګي چې څوک په حق ده او څوک په ناحق ده ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه قل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين دې آیات کې عنوان ده زجر مشرکان ہوتا په طلب د معجزات باندې الزجر للمشرکین بطلب المعجزات جناب محمد رسول الله ته دی ویلو ته پیغمبر من چې کومه معجزې غواړو نو هغه من لراواله لولا په معنا د حلا سده او یا لولا په معنا د لملا سده لولا لملا ولید نبی راتګ نشي نازل دی په دې او د دې معجزونه هغه معجزې مراد دي چې هغه دی رسول الله علیه السلام نه غوښتي وي څنګه غوښتي وي دا غر دې د سرو زرو شي ستاده کور شي دروازې دې د سرو زرو وي ستاده باغونه موږ به خوراک کوو نو بای سړی سبا زړه نه فرېخه لن جواب وکړي ځکه ستا خسته دماغ دی د قران او د سنت خادمان دي او چې دار مشرک سره زړه خوري نو دا به ګران شي تا دې ته هم نه ګوري چې خلک راځي خبرې کوي دا ډېری خولې دي د چا خولې له بغیر جوړه کوي دي کنه هغه بس تړي کوي ته نستړي کوي وای کنځلې کوي دي هغه خولې به مرداريږي تاسو خلی نه وای ما ته خلک وای چې دا عقیده دې یاد کړه تالی حدیث شوي او سلفي شوي او وابي شوي چې دا دې ته ویلې دوه لشتي غټ شه سلفي او وابي او حدیث چاته وای د محمد رسول الله په قدم پسې چرواني غيږي وای دا غم باغ چاته چې هغه په دې خبرو باندې خپکی منګ یو کنزل سړی کوي 200 دی وکی هغه نه به قبر کې تفوس کی والله کوم نه وشي خلق کوئی فلانه نه مری فلانه نه مری فلانه نه الله ته پته ده او ان شاء الله مخلوق ته به الله ښکارا کی او ابن قیم وای دا اهل بدع او دا خلق دای چې چغیونه وای او ډرامیونه کی نو دینه خو نور څه دشته دي تللی دي ښه پرې چې وی کی زمونږ بازي مرګري دا سخت ساده کار دی موږ نه پوهیږو چې دای کوم ډاکټر له سړی بوزي
یو سړی به یو خبره وکي دای به ورپسې شوي هلکه څه په بلای ولې یو سپی وی غفل او غافي به دا چې هر سپی غافي او تبسیزي او په ګټو یې ولې دا ډېره ګرانېږي ته خپلې خزانې ته ودرېږه چې دا نه سپي لوټ نه کړي غلې نه لوټ نه کړي قرآن او حدیث خبرې کوه او که ته دا وې چې ما پسې به خلک خبرې نه کوي دا ډېره ګرانه ده ابن عدي لیکلي دي وایي موسی علیه السلام الله ته ویلې الله ته ویل چې موسی یو سوال خو وکړه ویل چې الله د دې خلکو دا جبې رانه واړوه دا یې د مشکات د عشا باندې مې لیکلی دا روایت وایي الله ته ویل چې موسی ما د ځان نه وانړول کله وایي دا یې ښځه ده او کله وایي بچي دي او کله وایي بل تا نه څلوړ خورې چې کوي خبرې مشرکان دي بېدینه خلک دي ابن قیم وایي چې ته الله او رسول ته خلک راوبلې نو نادو علیک ببدعة وضلالة تا ته به ګمراه او بدعتي وایي کافر دی که نه قالو وفي تکفیره قولان یره مولین خلاف دي څوک ته وایي څوک ته نه وایي د چا خبر ورپسې به ډېر زړه نه خوري مشرک دی لګی دی وایي دي که نه موږ ته هېڅ ضرر نشي رسولی الحمدلله قرآن او سنت ورځ په ورځ روان دی ورځ په ورځ روان دی نو دی دا وایي ولې معجزه نه راوړي کور دی د سرو شي بل دی شي بل دی جواب انما الغیب لله دا څونه لنډ جواب دی قرآن نه چل یاد کوي معجزې راتلل دا د غیبو سره تعلق ساتي او علم د غیب د الله وس کې زما نشته داسې خبره وغواړي چې زما وس کې زه خو رسول ما استاذ ما معجزې دا د غیب سره تعلق ساتي دا زما وس کې نشته فانتظروا دې جمله کې درې معنی دي یو معنی دا ده فانتظروا تاسو د معجزو انتظار کوئ زین کوم ځه بس الله سے اختیار دے تیم انتظار کوو زه به انتظار کوم دویمه معنی فانتظروا الى یوم القیامه قیامت پورې انتظار کوئ زم انتظار کوم ان شاء الله قیامت کې بزما مصطفی لګي دنیا کې ملګي باسي امام احمد ابن حنبل امام اهل سنت والجماعه هغه بادشاہ ته وای چې پته ونه لګیدا چې احمد ته په حق یو که زه په حق یم هغه ما ته خو ولګیدا چې تا ته نه ده لګېدلې که زه مخکې مړ شوم زما جنازې ته به ګورې او که ته مخکې مړ شو زه به ستا جنازې ته ګورم بادشاہ چې مړ شو نو د بادشاہ جنازه کې یو څو اسپایان رااله او جنازې وله وکړه او کله چې احمد مړ شو ابن کثیر لیکلی دی په خپل تاریخ کې چې په تاریخ کې یو لویه جنازه د امام بخاری شوې ده چې په خارتنګ کې د جنازه وه او خارتنګ یو ته ځکه ویو چې دلته به خلکو په خرو سوارلي کوله خره تنګ شو د سوارلونه او د احمد ابن حنبل هغه مشهوره تاریخي جنازه چې 50,000 غیر مسلمه د جنازې د غټوالي د وجې نه مسلمانان شوي البدایه و النهایه کې ابن کثیر لیکي زتم انتظار کو نبی وي منګي هم کو دویمه معنا دریمه معنا فانتظروا انتظار کوئ د فیصلې د الله د قضا الهی انی ز یمستاسسا من المنتظرین دا خلقنا چې انتظار کوي زید قضا انتظار تاسو کوي زبم کومه څلورمه معنی شتا فانتظروا انتظار کوي زما د مرګ زیما استاسس من المنتظرین دا عاقبت او انجام د انکار تاسو انکار کوي زبستاسه د دې عاقبت ته ګورم ويقولون وایدی ولنشی نازل ده په دې پیغمبر لولا په معنا د څه ده حلا دمه معنا می څه وکړه لملا ولنشی نازل ده په دې باندې یو معجزه د طرف درب د دینا یا د سي معجزه چې قران دې بدل کی دارنګ غر دې د سروي د موسی عليه السلام د امساون د امسادي او د رسول الله معجزات چې لیکي جلدونه کتاب په لیکل کیږي جواب انما الغیب
یقینا نزول د معجزې د غیب نه ده او لله اختیار د الله ده او لام کې تملیکی معنی ده ملکیت د الله ده انتظار کوي ټول انی ز معکم استاسیم من المنتظرین د انتظار کوونکو نه واذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون دې آیات کې عنوان ده زجر منکرین الله زجر چاله منکرین الله او دې آیات کې رب العالمین طبیعت او عادت د انسان ذکر کړي چې پاغي کې تغییر او تبديل ناراضي د زماني یا د مکان پر وجه ګورئ دې آیات ته وګورئ دا مشرکان دي ابن عطیه وی د الناسنا کافر او مشرکان مراد دي الله وی کله چې د زده باندې ښه حالت راوړل پس د ضرر نه ای اول په بیماری راشي تکلیفونه په راشي ضرر په راشي به په الله سره ودی ښه حالت راوړي چې ښه حالت په راوړي نو به څه کوي خلک وی عادت بلا په بسم الله باندې نه بدليږي کنه باندېږي څه شي ده بیا غسړې پیخي اذا لهم مکرون فی آیاتنا بیا آیاتونو کې مکر کوي مکر یې څه ده معنا وکي مقابله کوي زمنګ د آیاتونو چلونه جوړي قرآن د آیات بچن ختم کوم دا بچن ختم کوم دا بچن وسم دا بازي دا مرزيني تبته حدیث ده قرآن ده یره دې کې زړه تعویل کوم څه شي کې لګا تعویل کې تعویل په کومه معنی کې خدای د پنځم شپږم معنی د تعویل شته دي چې تعویل معنی تاول را تاول او پوری د دیوال نه یشتل دې ته دا تعویل وایي حدیث نه منم ولې نه منم منسوخ دي ولې نه منم مؤول دي تعویل دي ولې نه منم زما شیخ په عمل نه دی کړی زما امام په عمل نه دی کړی حدیث ولې نه منم یره زیزم کی تعویل کوم کل حدیث خالف مذهبنا فهو اما منسوخ او مؤول او مردود داس یو د بیقل توب خبره عبد الحی لکنوی دی یا حناف کې دا ښه عالم دی ها سنومې دی ابي الحسنات عبد الحی لکنوی دا هندستان د لیکنو دی عبد الحی لکنوی وای یوزل زبیت الله لاړم چې لاړم ما زیګر نه رستما طواف وکړم به 2 رکعاته کول نو دا خو د جمهور علماو قول دی چې مکه کې هر وخت مونږ بیت الله کې شي کولای وای کله چې دا دغه شو دا ما سلام وګرځاو چې ما وکتل دا د قاره الهند د مولین دا ټول چاپیر ناس حدیث باندې څوک عمل وکي دایره سراوزی د سترګې راو باسي یو را لخوا کې لاس راکې ولې د مذهب پرې خو دونه لوی مولای بل راتوي قصه خلاص شمایل ویاو ما ول حدیث د محمد رسول الله دی امام بخاری را وړه دی یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى يسا د عبد مناف بچو د بیت الله نه به د طواف نه هیڅ څوک نه منی کوي او کڅټي به مونږ کوو نه کوي ویا څوک ډیر سادهګان وای دا ته دا نه دی حدیث لکه بخاری حدیث دی ساده څنګه دی حدیث وای ما ته ویلې چې کدا حدیث چیرته صحیح نو زمنګ مذهب کې به په چا عمل کړي وي بعض خلک د حدیث صحت په دې پورې دا کوي مذهب کې دغه د عمل به په چا کړي وي عبد الحی لکنوی وای ما ته چې پیغمبر حدیث ته اوس مذهب څه کوي پیغمبر حدیث وای چې نه دا که حدیث وي مذهب کې به په عمل شوی وای ما ویلې چا مذهب کې عمل په شوی دی چا په عمل کړي دی امام طحاوی
الله دې رحم کې وکي هغه الکتبه کشار نه کېخه امام طحاوی هغه په دې حدیث باندې عمل کړی دی وایي چې یو زوړ باندې نه سو سره سپک پاتې ده چلار ګور دغه شرح ماجد ساحل افسر راو یا طحاوی دې کوم ځای کې وایي ما چې زه کلاو کوم دا ځای وایي را پاتې دل ازما تندیخ کولول او چار الله سنخ کولول چې الله دې باندې رحم وکي دا خو ډیر دین موږ نه پټ پاتې و تا موږ ته وخو زه اوس وایم چې انصاف خو نه دی شوی کنه حدیث ومنه خو د طحاوی په خلی ومنه د محمد رسول الله په خلی خو نه ومنه دای به کله دا قصې به شروع کی دا مکرونه به شروع کی بعضې دا لوی علما به یو ځان نه ساده خبره جوړه کی والله علم چې دای وخت د نشي ګولې خوړلې کې څه پی کیږي ويرى بخاری حق ده خو زه په قدرت نه بدلوم قدرت باندې عمل کوم او په بخاری باندې دغه نه کوم دا عمل نه کوم په دې اصل وجه دا چې قدرت کټوي ته وي او دا چا کټوي ته می نه او دا چا حدیث سمي نه کونت هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز باز کوتره د کوتره سالوزی او باز د باز سالوزی خان دا مکرونه مکوي مړه الله له ورزي رسول الله له ورزي حدیث ولې سړی وران کی ازالهم مکرون کی آیاتنا او زه چې سوچ کوم والله دا زد په طریقه نه ویم انصاف طریقه باندې یو هغه خلق چې هغه په حدیث او عمل کوي الحمدلله د اهل الحدیث دي او د دې ته یو نمونه وخم تاسو د مرګرو کې تاسو ټول له حدیث نه وي تاسو کې وا احناف می نور به می نور په موږ بچاته نه ویل چې یار په لیدانو کو یا مينو کو موږ دا چې کیدم خدي چې غبار جمعات نه بار هیڅ کم څوک نه کوي دا غي ته پوسو کوي چې هغه چرس کی پودرز کی شراب کی زناونه او قتلونه کوي مسلمانان وجني الحمدلله قران او حدیث ته زمن سینې د غرونو نم ډېرې فراخه دي غم به هغه چاته چې داخلي شرط کې دی چې زما مدرسه کې به چې امین وې طالب بنئ چې رپورې دین کې یې بنئ خله خپل دا ولاس خپل دي او جمعه د الله دې منځ الله لکې پتا څه سندخ په خیره چې ته به د شرطونه کې بعض لادالي کې دي چې زموږ جمعه ته ودلته صرف حنفي المذهب راځي نو دې باندې د مسجد نو موږ د اجرت جوړه کوي زموږ اجرې له صرف داخله راځي د الله کور دی د نبی سلام جمعه دی ته وګوره څنګه دین ته راخور شوی دی الحمدلله زمون مساجد چې څوک د نبی په کومه طریقه عمل کوي نه به ته څوک وایي چې والدې وکړه او نه به ته څوک وایي چې والدې ونه منګه څوک ته خیالم کړی لاس په سینه کې دي څوک ښکته دي موږ وګړي دي څوک درکونه چې اوچت شي لاس برګري څوک یې زوړل نشي موږ هیڅ چاته نه دی ویلي ځکه موږ د حدیثو سره بدمعشي او پهلواني نه کوو او نه موږ له دې چل راځي خو هغه څوک د الله دی ویریږي چې هغه د حدیث سره دښمنی کوي چې دا شی مه کوئ دا ګوره ازالهم مکرون فی آیاتنا فی آیاتنا معنی څه ده فی ابطال آیاتنا آیاتونه باطلې او دا مکر څه ده مجاهد وی بل استحزاء و تکذیب توقف سکی او دروغ پی وی او بعض علما وی چې دا بالکفر والجهود کفر کوي په انکار په کوي قول الله اسرع مکرا وایا الله زر مقابله کوي په مکر باندې د الله مکر د الله د شان مناسب د بنده مکر چې هغه عبارت دی د چلونو نه یا الله زر مقابله کوي په مکر د تدبیر سره او دا ان رسولنا یكتبون ما تمکرون دا ډیره ایرون کی کلمه ده ای انسان ای مسلمان دا څه چې کې فرشتي ولاړې دي غل لیکي ورنامه کله خلینه خبره وباسي غل لیکي کپلاس عمل کې غل لیکي چې څه کې غل لیکي ان رسولنا یكتبون ما تمکرون ورونو زمنګ استاد سي دا خبره الله اوري ملائکه لیکي وس ځان له چناستي کومه ګناو کو یا څه شي اغم الله یینی ملائکه لیکي الله زمنګ ګناهونه دي لیکلي الله زمنګ عمل نامونه اوران کې
او زه ټولې دنیا ته کدا د شافعي مزلکی که حنبلی که احنافي کدا نومي خو چې نومي مسلمان دی دا ته مونږ ویو ګوره دا څه لیکل کېږي الله ته توبه وباسئ زد مکوئ حسد مکوئ عناد مکوئ قسم په الله ګوره الله یې درته پیټې کوي او سبا یې دله غاړه کې اچوي او دې آیات کې دا یو لفظ دی رحمتا من بعد ضراء مستهم د رحمت نه څه مراد دی رخا فراخي او د ضراء نه مراد شدت دی یو معنا پس فراخینا فراخی پس سختینا او تکلیف نه چې د تر رسیدلی دویمه معنا من بعد رحمتا صحت من بعد ضراء رست د مرضنا دریمه معنا رحمتا باراننا من بعد ضراء رست د خوشحالینا و اذا زقنا الناس کله چې وڅکو من خلقتا رحمتا رحمت پس د zarar نه چې د تر رسیدلی اذا لهم دغه وخت دوی لا مکرن مقابله کولی زمنګ په آیاتونو کې فی آیاتنا په مقابله د آیاتونو زمنګ کې قل الله هو والله اسرع مکرا زر مقابله کوي په تدبیر سره ان رسولنا یقینا زمن پیغمبران یكتبون لکی ما تمکرون هغه چلونا چې تاسو کوم جوړوي او لیکي چې صحیح نو هغه د لیکل کیږي او یكتبون او تمکرون دواړه په مستقبل راوړو اشاره ده په تجدد او استمرار باندې کنه وې چل کې نوې لیکل د سکیږي هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين دي آیات کے عنوان دے دلیل عقلی دویم عنوان دے زجر او دې آیات کې د رب العالمین احسانات رب ته داده مخکې آیات تونو کې د الله احسانات د وچو نو دې آیاتونو کې د الله احسانات د وګودي انسان په وچه د الله حفاظت کوي نو انسان په سمندر کې هم څوک کوي الله حفاظت کوي یسیرکم سیر اصل کې تلل او انتقال ته وایي د یو مکان نه بل ته او معنا دا یسیرکم چې ګرځي تاسو سفرونه کوي په البر والبحر په وچا کې او په سمندر کې وچا کې ګوره موټر باندې دارنګي گاڑی کې موټر سایکل باندې خپل باندې د رواني والبحر او سمندر کې کشتو باندې سور کړي گاڑی موټر ریل گاڑی جازونه لانچونه دا ټول دي کې شامل دي نو بوزي ګرځي دي څوک الله ګوره دا گاڑی وسپنه ده او دا تیلو بدی الله دله د وسپنه کې کېنولي او رب العالمین د وبو په ذریعہ روان کړي نو په وچا کې په وبو روان کړي او په لمده کې به د وبو په شابانی حتا اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بريح طیبه حتا اذا کنتم دې جمله کې وس بحری سفر ذکر کړي مخکې خو اجمال کې ذکر شو کنه نو اوس کوم سفر ذکر کړي بحری سفر او د فلک اطلاق په مفرد او جمع مذکر مؤنث ټول باندې کیږي الله وې کله چې وې کشتای کې
او که یو کشته دا او که دو دی او که دری دی او که لردیری دی وجرینا بهم کتاب کې ویلو وای دې جمله کې التفات ده د مخاطب نه څه شتا غایب ته کنتم ګوره مخاطبو وجرینا بهم دا لړ څه شتا غایب تلړ دې کې فائدہ څه ده علماء وای دې کې فائدہ یو فصاحت د قران ده اعجاز د قران ده بل دې کې دا مخاطب ځان ته متوجه کول دي جرینا روانه کړي د من دغه کشتۍ چونکه دا جرینا کشتۍ غیر ذوی العقول ده جمع مولد مؤنث راوړه او فلک هغه لفظ دی چې مفرد مذکر ټول پکې یو شان دي جمع نو صيغه ول سره راوړه یو جمع راوړه داونه وی چې فلک مفرد دی نو جرت به ویلی وی نه دي کې جمع ټول یو شان دي وجرینا روانه ایدا کشتۍ بهم په دوی باندې روان دي سفر شروع دي بریهن طیبتن پاغه هوا باندې طیبتن معنا وکي لینتن چډیر نرم او مزیدار ده خيسته هوا دا کشته روانه کړی ده دویمه معنا وکي بریهن طیبتن پاغه هوا چې درمیانه ده نډیر تیز ده او نډیر نرم ده کډیر نرم شي کشته نشي چلولې او کډیر تیز شي په دې بل سیټه را ورځي نو دا کار چې وکی وفرحوا بها او دې خوشحالي کوي په دې خوشحالي چې بس دا دې مزید یو ومکړي دا وفرحوا بها یا عاطف دې په مخ جرینا باندې جرینا وفرحوا کشته روانه ده او د خوشاله دي او یا حال دی او په تقدیر د قد صدقه دغه سمازي چې کله حال واقع شي دغه په قدر او بسه نو معنا دا وقد فرحوا بها او حال دا دی چې د خوشاله په دې سم خوشالي کوي کشتو کې سم غړيږي د خوشاله نه صافا جاتها ریحون عاصف راغلی دیتا سلی عاصف ماتون کے او تیزا دا جاءتها دا جواب دا آغا ازا دے ازا کنتم نجاتها ریحون عاصف او ضمیر دا جاءتها دی پلک تراجی دے یا ضمیر راجی دے دا ریح طیبتا دی ریح طیبه باندی روانی تردے جاءتها ریحون عاصف چې دې ریح طیبه تا راورسیږي څه شي تیز باد نو دغه نرمواله ختم کی عاصف عصف خپل معنا د ماتول داغه هوا ده چې هغه ماتول کوي کیشته ماتای ښا وجاهم الموج او راغلی دیلا چپیری د سمندر من کل مکان د هر طرفنا من کل مکان د هر طرفنا او په کشته چې ګډه وډه هوا شروع شي د هر طرفنا د به د کشته د غرکې دوه ټیم دی دویمه معنا من کل مکان من کل امکنه الموج د هر طرفنا راتلل چپوي چپیرش وظنوا یقین وکیدای ځن په معنا ده یقین سره یا ځن خپل معنا ده ترجیح د احد الجانبین ګمان وکیدای چې انهم دی اوحیت بهم احاطه چل شوی دا غیرا چل شوی دا بهم د دې په هلاکت بس دا راګیر شوخه دعو الله مخلصین له الدين ترکیب لحاظ دا دعو الله بدل اشتمال دی د ظنونه ځکه عادت د دې دی چې کوم وخت دی هلاکیږي نو بیا دی الله یادای ښا افغانی مشرکان هغه خود دی وسنو مشرکان دا غي چې به
کشتۍ کې به کشتۍ غر کېده نو چاته به واسطو الله و چې کشتۍ غر کېږي یلوې ځوان راورسېږي د 1400 کالو غر کا بیړۍ را ایستلې ده راورسېږي ذمہواره راورسېږي لوی ځوانا دعو الله دعا کوي د الله نه رب دی الله لا مخلصین له الدین خالص کوونکی الله ته چغا راکړي روح البیان وای وزبنګ د زمانه مشرکا پتا حسرت ده تا ته چې مصیبت ورسی دوغه کې یا عباس یا خضر یا عباس او خضر فتح البیان وای جامع البیان لیکلی دي وتعجب ده زمنګ د زمانه مشرکان ولا قرطبی ته نقل کړي چې مصیبت ته ورسی نو مړی را بېدی یا پلانې ولی را ورسیږي یا پلانې ښا او سوي لئن انجیتنا الله کمن د اخلاص کړو من هذه د دې مصیبتنا لنکونن من الشاکرین ماشاء الله لام ابتدائی نون ثقيله صيغه د جمع الشاکرین معرب باللام جمع اسم فاعل فیاون سم تاکیدات دي بیا به منګ ویني کنا الله به بجمعات یو منګ به مدرسه به منګ به قران به منګ به فالله ک من هذه عزیز ضمیر د تکلیف تراجه دي یا ضمیر د ره عاصف تراجه دي او شاکرین یو معنی شکرستون کی او دویمه معنی زاد المسیر کی ابن جوزی کړی دا من الموحدین الله من به توحید به سم داعی وکا دا کار وکړه الله خلاص نو چې خلاص کړه کې دې چې به جمعه ته ځان نه نیولې چې بنګونه وکړي مدرسه کې به کومه درجه کې داخله کړي بل د دین کار به کړي نه اذاهم یبغون فی الارض بغیر الحق دې آیات کې د دې هغه بغي ذکر کړي او اشاره دیتا ده چې عود البغي علی الباغي فی الدنيا وعقابه فی الاخره بغي دې وکړه الله به دنیا کې فی ذلیل کې او آخرت کې به دې په مشرمای د بغي نه مراد څه دی دلته دعوت دې عبادت د غیر الله ته ګناهونه او فسادونه کول دي عبد الله ابن عباس سے وایي او صيغه د یبغون فعل مضارع راوړه دلالت کوي په تجدد او استمرار بیا به ادا کار کوي او بغیر الحق یومانا بغیر حق عندهم چې د دې څخه حق نشته په ناروام دي او به هم دا کار کوي او دویم بغیر الحق دا ظلم تم ویلې کیږي او د دینه بل لوی کم ظلمي چې سړی شرک کوي یا یوحناس مخکې الله د خلقو بغي ذکر کړ به د حق نه نو وس الله د دې غلط انجام او عاقبت وتخي یا یوحناس دلته د الناس نه د ټولي دنیا خلق نه دي مراد د دینه باغین مراد دي یا باغینو انما باغیکم یقینا تاوان د زیات استاسه الان پوسکم د zarar د نفسونو باندې الا کې معنی د څه ده د zarar ده او متاع الحیات الدنیا دا منسوب ده او نسب کې علما غني وجه ذکر کوي څوک دا مفعول مطلق ده تمتعون متاع الحیات الدنیا څوک ظرف زمانی ده زمانه متاع الحیات الدنیا څوک مفعول له ده لاجل متاع الحیات الدنیا او بعض علما وی دا مرفوع ده متاع ده او معنی دا ده چې هو متاع الحیات الدنیا او علی انفسکم دا خبر ده د بغي د پاره بغيکم د پاره او ثم الینا مرجعکم دې جمله کې سخت تهدید او وعید ده اے باغی ضرر به پتا راځي او قیامت کې به الله له ورزي نو خبر بم کې په عمل باندې دا آیاتونه قران کې به روس تراشي بیا دې خلکو کې دوه قسمه خلک دي ځنې مینه روي دي چې الله اخلاص کی به ایمان راوړي
او ځنې ظالمان دي په شرک پاتې کیږي. عکرمه وایي ابن کثیر واقع لیکلی ده وای لما كنت فارا من مکه زه د مکې نه تښتېدم. ولې تښتېدې؟ مال چې محمد رسول الله راغلی دی او دا مې ایمان او عقیده خرابوي، راځه د پیغمبر نه هجرت وکړه. سړی چې ناپوهېږي که نه هغه داسې ناپوهې خبرې کوي. د ابراهیم علیه السلام زمانه ده، مشرکان دي، نو هغوی څه وایي؟ لاړ شئ د الهو مدد وکئ، وانصروا الهتکم. الہ به د معبود د عابد مدد کوي که نه؟ د عابد به د الہ. موږ د الله مدد کوو که نه الله زموږ مدد کوي؟ الله زموږ د الله د دین مدد کوي، الله زموږ مدد کوي. دی ویلي وانصروا الهتکم، د الهان دي د دوی څه وکئ؟ مدد وکړي. لکه ابراهیم خو ډېر نر سړی و، د الله په مینه مست و، چې راغی دا بوتان یې ووال داسې وران را وران یې کړه او تبر یې واغست د مشر غاړې ته یې واچو. انشاءالله سوره انبیا کې دي. وایي دا چا کړی؟ وایي دا مشر ته او دا تبر یې غاړې ته اچلی، کېدای شي څه په ډوډۍ غوښې پوټي څه وران شوي او دا ټولو یې دا خولې ورانې کړي. تپوس ته وکړي که نه؟ الله څومره نران خلک د انبیاو. نو مشرکانو څه ویل؟ مدد د چا وکئ؟ د الهو وکئ. مدد به د الله کوي، د الله نه به مدد غواړي. هجرت به څنګه کې؟ الله رسول ته. عکرمه وایي ما د رسول الله نه هجرت کوو. ولې ناپوهي وه؟ اول جهل داء قاتل. ناپوهیتې خو یو مرض دی، سړی وژني. وایي زه حبشو طرف ته روان کشتۍ کې کېناستم، ورو کشتۍ په ډوبېدو شو. یو ځل خلکو چغې کړې یا الله، الله مددم وکړي، یا الله خلاصم کړي. وایي ما چې هلکه بل چا ته آواز وکړي، ویل چې نه الله خلاصول کوي. وایي ما ویل چې زه خو د مکې نه دی یا الله د ټکي نه را وتښتېد، تا کشتۍ کې ورته دا آوازونه شروع. خو ما ته پته ولګېده چې دقه خبره صحیح ده. زړه کې مې وویلې الله که دې مړ کړم نو مړ شم، او که ژوندی پاتې شم لأضع یدی فی ید رسول الله، زه به بېرته راګرځم بل لانچ کې او د محمد رسول الله لاس کې به لاس کړم، ایمان به راوړم. راغی نبی سلام ته وایي لاس اوږد کړه، لاس یې وله کېښود، واشهد ان لا اله الا الله. دا قصې به یې وکړه. الله ځکه وایي بعضې په دې کې مقتصد مینروي دي او بعضې داسې بېدینه دي چې هغه به هم بغي او زیاتې کوي. هو الذي الله هغه ذات دی یسیرکم چې ګرځوي تاسې ټول فی البر په وچه کې والبحر او په لوند سمندر کې حتی تر دې اذا کنتم چې یې وایي تاسې ټول فی الفلک په کشتو کې. کشتۍ کې مه وایئ، کشتو کې. وجرینا روانی دا کشتۍ بهم په دې خلکو باندې بریهن پاغسیلی هوا طیبه چې نرمی یا درمیانۍ. وفرحوا بها د دې نه فرح البطر مراد دی، مستی کړې دی په دې باندې. راغلی دی ته ریح عاصف داسې سیلی چې ماتونکي تیزه. وجاءهم الموج راغلی دی خلکو ته چپې د سمندر من کل مکان د هر سیټ نه. وظنوا او د یقین وکي انهم دوی احیط بهم ګیرا چل شوې ده د هلاکت په دوی. دعوا الله ربدي الله مخلصین له الدین، داسې حالت کې چې خالص کوونکي الله له چغې وای لئن انجیتنا الله کله اخلاص کړو من هذه د دینا لنکونن من الشاکرین، خامخا من به یو د شکر گزارونه به بسم موحدین یو. فلما انجاهم پس کلا چې خلاص کی الله دوی لا اذا هم دغه وخت کې دوی یبغونا ظلم کوي، فساد کوي، پزمکه کې شرک کفر کوي، بغیر الحق په ناجایزه طریقه. یا ایها الناس یا د ټوله دنیا باغینو انما بغیکم یقینا تاوان د زیاتی ستاسه
علی انفسکم دې په ضرر د نفسونو ستاسو کې متال حیات الدنیا پیدا درکولې شي پیدا د ژوند دنیوي یا زمانه متاع الحیات الدنیا په زمانہ د ژوند دنیوي کې ثم الینا مرجعکم بیا به ما ته واپسی فننبئکم فسبم خبر کوم بما کنتم تعملون پاغه سبانی چې تاسو کوم عمل کوو عمل دې کړی دی کله نیک کړی او کله بد کړی الله به خبر کی چې دا د کامیابی ده او دا د تاوان ده انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون دې آیات کې غرض تزهید په دنیا به ذکر مثال دنیا د دنیا نه بیرغبتی ذکر کړي او دا غي د پاره الله یو مثال راوړي رب د آیات د مخ کې صدا ده مخ کې ویلې چې دا خلق بغي کوي نو دلته اسباب د بغي ذکر کړي دا مسول شو دا د دنیا محبت راغسته ده دا دنیا دوکه کړي ده یا مخ کې ویلې چې دا متاع حیات دنیا د دنیا لګه څکا ده دلته ول الله مثال ذکر کړي مثال دا ده تراشه د دنیا مثال وګوره بیا به تاسو پته ولګي چې د دنیا وخت ډیر ده او که د دنیا وخت کم ده او مقصد دا ده د بیان د مثال نه چې د دنیا د محبت د وجنه دین مفریدای د سینه د دنیا مینی راغستی وي مدرسه کې قران دی ویو حدیث دی ویل لاسدول اسکال سبق دی ویو او تاوی چې روپۍ ګټل غواړي سبقونه به څه وکړه نه دا شمه کوي الله وی ته د دنیا دی مثال ته وګوره انما مثل الحیات الدنیا یا مخ کی ویلې دنیا څکه ده دلته وی ډیر اثر پناه کیږي حالت د ژوند دنیوي د حیات دنیا نه څه مراد ده یو قول دار چې د دین عمر مراد ده د انسان د عمر مثال وګوره او دویم قول دار چې د حیات دنیا نه رسامانونه د دنیا مراد دي مړه د دنیا څه ژوند دی سره تاسو ګوره د دنیا د ژوند کې تاسو سوچ وکړئ او ستن عمر راواله شپېته کال عمر دي یو دوه طریقو سره حساب وای نو نیمه شپه یو نیمه ورځ کې خوب دام د مرګ ورور دی حدیث کې دی جنت کې به خوب نه ځکه خوب د مرګ ورور دی نو نیم ته کم شو څو ته کم شو دښه نو څو پاتې شو دیش پاتې شو نو دیش تو کالو کې 15 کال د نابالغته ژوند دی د روپۍ سوال او د جامې سوال او د چپلۍ سوال ټول احتیاج مدام څه ژوند نه دی نو هغه ته ځنه نو څو پاتې شو کله به بیمار مې کنه تاسو نه بیمار کیږي کله به د بل بیمار تاسو لمزي بیمار به او د غرمې خوب دي څنګه واسه څونه وکړه هیڅ سړی څه شي وي چاله تا ور کړې وای دا څه دی وای قبل گزار دی ور کوي څنګه دویم حساب وکي شپېته کال دی عمر شو انزل نسبت زده ما شومالي واسه دغه سیم مو باسه اته غنټه ته د شپې خوب وکا نو ورځ کې شوال 3 غنټې کې
اته ګنټې ته دا وباسه څو پاتې شو اته ګنټې مزدوري کوي اته ګنټې وای دی اړې ده مزدوري کې د بل غلامه اغم ته لري اته پاتې شو نور جان به دې ما شوموالم پنځل حساب سو بس الله دې کینکیږي دې دنیا اسه موږ د سره اوچت کړیو دا دنیا سوره سوره غلبې دې هیڅ شي کې نشته دې او موږ دا به وکړو او سبا دقه مرګ را ورسیږي والموت بمرصد مورچل کې ناس دې دزو کې زما یو مرګره الله دې وبخي دې نه سړیو ما ته ول سبب پلاني چې لزو ما سید ما خامرته به ټلیفون وکړ وای تاسو د مولین لګ ناراسته وای نو د سینې چې زرا وته ما او تنه راغله ما سید سار وختي ټلیفون به وکوي ځان تیار ک زر راځوي ما ښه زرا وته سره ورک ما ټلیفون وکړ ورور یو چت ما له پلانې څه شو حاصل ته ودرولې وې دغه کې گاړې کاندې ته ورته و مړل دی وې موږ راغلو ته چې مسكين مړو دغه د دنیا ژوند دی زمنګ بازي مرګريو الله ته قبرونه د نور نه راکړي چې هغه زمنګ لاس خپیو د قران او حديث خادمانو کله به زکه نه ول مال به تسلی راکوله وې حالات د سیدی زته سوچ مکه وکنه ان شاء الله د بچو د هر څه دې من خیال بساتو من خپل الله سبحانه و باندې جنازه وکړي زمون به څونه وخت پاتې څه ژوندونه دي څه شی دي دسه ګډوډ کړیو هر سړی په خپل منډه باندې دي هر سړی په خپل منډه دي دا د الله یو مثال ذکر کوي باران وشي باران چې وشي زمکه کې شینکی راځي شي دا شینکی بازي انسانان مخري میوه وخري غنم دانه وخري واخه چارپیان وخري زمکه یو شین دب شي خېستم شي زمیدار فصلم په پخېدو شي خوشاله چې زبا کریټونه راوړم او سبب د باغ نه میوه راجم کوم او سبب ان شاء الله ز لو کوم او یو څو ورځې وروسته به غوبل او ترې شری او به غنم خورم د شپې بس غلې کې وشي یا تیز سیلې راشي سار چې میدان لراشي داسې صفا پروتي لکه دا چې شي نه وپرونه انسان دغه د ژوند دی اول پیدا شوی ورپورته وي منډې دیوالې ټوفونه دیوال ورو روان وي قوت دي سینې تر وخته مټې بدی وېستې وای هم چومندې ګرې نه ستاسي بدمعش پهلوان لا څوک دی سینې له بده غرب ورک زور د روان ولاړ خلې ته ورسېده سره ټول کمزورې کیږي زورې خلې ته رسیږي بس خله کې ساو بلد ملک الموت یو کخ وېستې وېستله لاړې هغه خسته ځواني دي څه شو اما شومواله دي څه شو هغه بل دا الله یو مثال ذکر کړی دی او دا ما او تا ته وای چې دا دنیا د نو واست خپل خوخه ده چې که غاړه ورکه او که د غېږې نه ورځي انما مثل الحیات الدنیا یقینا حالت د ژوند دنیوي او د عمر او د ځوانۍ کماین پشاند وبوده انزلناو چې راورو منګه غیلا من السما دبرن باران وشي فختلتا غند را وخیږي پدې نبات الارض شینکی د زمکه مما داغنا یاکل الناس چې اصل کې دې منما بعضی هغه چې خلکیم خوري ولنام چارپیانیم خوري حتا تر دې اذا اخذت الارض چې ونی سزمکا زخرفها خایس داغه زخرف خپل معنی سره زر دي او زخرف معنی خيسته ته ویل کیږي وزینت او خيسته شي وظن اهلها یقینو کی د دې مالکان انهم دی قادرون علیها چې وصلرون کی دې پدې بس اتاها امرنا راغلی دی لا حکم د عذاب زمن لیلن د شپې او نهارن یا د ورځې
فجعلناها ګرځولې موږ دې لا حصیدن دلدل بیخي مات کأن لم تغن بالامس گویا کې نو ولاړ دغه فصل بالامس پرون ورځ داسې صفا شفا دغه شان بیانوو منګه الایات آیاتنا او بیانول شي آیاتنا بیانو آیاتنا د فاردا قوم چې سوچ پکې وکي زه انسان سوچ پکې وکړم یا ورځ دسه ورځم وا چې خلک را روانو او استاد پلار کور ته ډلې او مبارکي درکول چې د پلاني خان زوی شوی تا جړلې او خلکو خاندل خان ولدتک امک ابن آدم باکیا د آدم زویا چې د مور نه پیدا شوی جړل دی والناس حولک ضاحکا مسرورا خلق چاپیر ناس خوشاله خندلې چې دنیا ته د پلاني زوی پلاني خان راغلی دی څورزه د څه وشوي ته غټ شوی به تا خندل را خندل بل ورځ आवाज وشو د پلاني واده دی به د ته خلک راځم خلک د ته شو به راځم انسان ته درې وخت خلک جمع کیږي عام انسان ته یو چې پیدا شي یو چې وادي یاد شي یو دینی خوشحالي پیرش عالم شي بل بس دوه اجتماعات دي فرش چا چې ودونه کړي د دې نور دریم جمع کېدل خبر به ولګي پلانې مړ دې جنازې نه راشه و زمونږ استاد سي دقه ټکیته आवाज دی ښا یو ورځ به موږ او تاسو مواز وکي پلانې مړ دې جنازې نه راشه الله د مرګ نه دی نه یریږي رب العالمین لستانه یریږي الله زمون خاتمه د کفر نه کې خاتمه د ایمان کې دې حالات کې سره د قران او حدیث درس کوي اکثر خلک په دې بازي مونږ ویری یا رسول بمړ کې دونه نیک بختی وزمون چیرته قران ته ناسي او څوک بمړ کې قاضي چیرته زوی بل تویلی وای ګره کنځلې برته د سې کنځلې وکم چې یاد به ولري هغه د قاضي زوی بل ما ته کله کنځلې کوي او زه به نه خوشاله یم ایمان سمر دا تاوان نه دی بس سوچ وکي مرګرو دا څه څنګه ټول دا سپینګیرو نه ته پوسو وکي ځان لیکین او شریک دال ونه وي وستاسو ذهن کې دا مې چې په موږ ځواني تیر شوی وای بچ موږ هغه ما شومانی وسما شي دی عبد الله ابن مبارک یوزل درقې مقبره لراغه چراغه د مقبره کې وکتل د امړي د خړ پراته د قبرونو شاګرد وای جړلې دا وخت کې خلی تر ورسېد او وی ویلې سلام علی اهل القبور الدوارس و په دې زړو قبرونو د زما سره ځوانانو د سی وی کانهم لم یجلسوا فی المجالس لکه دنیا کې چې چیرته وخم نه دی ولم یاکلوا من کل رطب ویابس ولم یشربوا من بارد الماء شربة لکه دوبو یو څاڅ کې چې چیرته څکلې نه ولم یاکلوا من کل رطب ویابس چیرته لوند وڅ شم خړلې نه ښه سلام علی اهل القبور الدوارس کأن لم تغن بالامس لکه دغه فصل چې بالکل پرون ولاړ نو ښه ډېر خلک موږ سره د جمعهتونو درسونو کې ډېر طالبانو موږ سره مدرسو کې سبقونه ویل نن د خاورو ملمانه دي الله خمل مسعود وکي رب العالمین کذالک نفصل الآیات دغه شان جدا جدا بیانو آیاتنا هغه قوم لا يتفکرون چې سوچ او فکر وکړي او خاص کر زنانه جنکی طبقه د دې خوري محدود ژوند دي ځکه یو خو جنۍ د چلوای بوټي دی نن به وړي سبا چې ګوره برقه به چلی دغه پلانې بل ورځ واړه برواني څوک دی دغه پلانې نو سي دی بیخی کمولی لگ عمر د پلار کور کې ملمنه لگ عمر د خاون کور کې ملمنه ورپسې ټول عمر به رهینه ترنسن زی ترابین و جندلې د خاورو د قبر ملمنه باید چې خويند مسلمانانه
د ځان اصلاح وکړي، د خولې اصلاح وکړي، حیا وکړي، عفت ځان کې پیدا کړي. راځي داسې کارونه چې چاته نه معلومیږي خو الله ته معلومي. یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور سورہ مومن کې الله وایي والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم. د دې آیاتنا د ویش آیات پورې د ویشتم آیات پورې ترغیب ورکړي جنت ته، الترغیب الى الجنه والتنفير من النار، او د جهنم نه نفرت پیدا کول. د جنت سوچ وکړي، د جهنم نه ځان وساتئ. مخکې ویلي دنیا به رغبتي ذکر شو، نفرت ته وکړي. نو دلته اوس وایي چې د جنت او د آخرت سوچ او فکر وکړي، او د جهنم سوچ او فکر وکړي چې اسنه چې دی له ورنشو. والله يدعو وردسه نو ویلي چې يدعو الانبیاء، يدعو الاولیاء، يدعو الملائکه، يدعو الناس، بس مطلق يدعو مفعول پرې خدا. علما وی ابن جوزی وی ان الله عم بالدعوه، دعوت الله عام ذکر کو او ورپسې هدایت چې ذکر کړي د آیات کې. نو وخصل بالهدایه بینشا، چې څوک د الله خوخي الله ته هدایت کوي. ځکه د الله خلقت او رب العالمین ټول مخلوق ته د ایمان دعوت کړي دی. هدایت د الله خصوصي نعمت دی چې الله چاته وکي. او یدعو فعل مضارع راوړه، اشاره ده چې جنت طرف ته همیشه دعوت ورکې. دار السلام څه دی؟ یو دا دی چې سلام د الله نوم دی، او د الله کور چې هغه جنت دی، دې ته دار السلام وایي. دویم سلام په معنا د سلامتی باندې، هغه کور د سلامتی. دریم سلام د سلامونو کور چې یو بل ته ټولو ته سلام علیکم سلام علیکم وایي. او دا د جنت د نومونو نه یو نوم دی، دار السلام او جنت عدن، جنت المأوا، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم. یحیی ابن معاذ یو ځل دا آیات ولستا، نو به ویلي یا ابن آدم، اے د آدم بچه، دعاک الله الی دار السلام، الله د توي چې جنت تراشه. فانظر من اين تجيبه، دا جواب به کوم ځای نه قبله. فإن أجبته من دنياك دخلتها وإن أجبته من قبرك منعتها. قرطبی ډېر ناشنا عبارت ذکر کړی دی. و یحیی ابن معاذ الرازی چې دا آیت ولسته، نو ویل چې اے د آدم زویا، الله دې جنت ته غواړي. څوک چې چاته आवाज وکي لکه تاسو ناس سوز کوم یا فلانیا، نو هغه به جواب کوي کنه. نو الله ته د جنت आवाज کړی دی. او که د دنیا نه دی جواب ورکړه چې والله درلم مونږ کوم روزه زکات، سیده به ورشي. او که د قبر نه دی جواب ورکړه چې الله اوس مې واپس کا رب ارجعون، نو منعتها به دې نه پرېږي. یا ابن آدم دعاک الله الی دار السلام فانظر من اين تجيبه فإن أجبته من دنياك دخلتها وإن أجبته من قبرك منعتها. قرطبی دی آیات دلاندې د یحیی ابن معاذ قول نقل کړی دی. والله الله چې دی، او دا ترغیب دی جنت ته پس د فنا د دنیا نه. یدعو هر بنده را بلی الی دار السلام جنت ته، او هدایت کوي چاله چې خوښوي الی صراط مستقیم، هغه لارې ته چې نیغه لار ده. نیغه لار علي صاحب وایي د قرآن ده، نواس ابن سمان رضی الله عنه وایي د اسلام ده، مجاهد وایي د حق ده، او ابو العالیه وایي دا غلار ده چې سړی په د گمراهۍ نه وځي. او موږ وایو دا ټول لارې صراط مستقیم دی. للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون. دې آیات کې بشارت اخروی دے موحدین ته
یا مخکې ویلې الله هدایت کوي صراط مستقیم ته، نو دلته وایي دا هدایت چاته کوي؟ نو للذین احسنوا. رب د آیات د مخکې دعوت الهی د هغې ذکر وشو او رب العالمین تقسیم د اهل دعوتو که دو قسمونو ته. اوس دې آیات کې نتیجه ده د هغه چا چې هغه په آمنو کې راغلی دی. للذین هغه خلکو له احسنو چې ښایسته عمل یې کړی دی، الحسنه ښایسته بدله ده. دا ښایسته عمل څه شی دی چې الله پې ښایسته بدله ورکوي؟ عبدالله ابن عباس صاحب وایي قالوا لا اله الا الله، یعنی دا توحید دی. د دنیا نه موحد تلی الله به دې ښه میلمستوب وکړي. او بعض علما وایي احسنو احسان څه دی؟ بإتیان الاوامر واجتناب النواهی. لکه دا یو عالم دی د اسوم په نوم باندې هغه وایي چې د الله په اوامرو یې راتګ کړی او د الله د نواهیو نظام بچ کړی دی. او بعض علما وایي د احسنو معنی دا ده د مؤمنانو سه احسان کړي، د الله د بندگانو سه احسان کړي. او حدیث د جبرئیل کې راغلی دی احسان څه ته وایي؟ چې د الله د سه بندگی کې لکه الله ته چې ګوري او که الله ته نینی نو فإنه یراک، الله دې نی کنه چې هغه ته اخلاص ته عبادت وایي. دی له به الله دوه سزاګانې ورکي. ثبوتی یو سزا دا ده الحسنى، الله به ښکلې بدله ول ورکي. دا فعل وزن دی او دا ښه سزا ده چې سړي له جنت ورکړی شي. بدله او سزا او دا ټول یو شی دی. وزیاده الله به نورم څه ورکي، نو جنت نه به نور څه وي. نو هغه دا دی چې النظر الی وجه الله فی الجنه، په جنت کې به د رب العالمین دې مخ ته وګوري. صہیب رضی الله عنه وایي دا یو رومي صحابي دی، وای نبی سلام د آیات ولسته للذین احسنوا الحسنى وزیاده، چې پیغمبر علیه السلام وی د هغې د خولې نه به څونه خوند آیات کوو. وای دا آیات یې ولسته، وای بیا یې ویلې اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار. کله چې جنتین جنت ته راشي او جهنمین جهنم ته لاړ شي، نادا منادن یو आवाज کوونکی आवाज به وکړي یا اهل الجنه ان لکم عند الله موعدا. اے جنتینو پلانی ټیم کې تاسو الله یو وعده کړی ده او پلانی ټیم کې الله رب العالمین هغه وعده پوره کوي. نو دا جنتین به وایي الله زمونږ تلې دې درنې کړې دي. الم یسقل موازیننا الم یبیض وجوهنا ويدخلنا الجنه وبعدنا عن النار. الله نور څه وغواړو؟ تلې د میزان دراله درنې کړې، سپین مخې دې کړو، جنت ته دې راوستو، د جهنم نه دې وساتل. رب اوس بل به موږ څه وغواړو؟ وای فیکشف لهم الحجاب، الله به خپل مخ نه پرده ته لري کی فینظرون الیه، الله ته وګوري. فوالله ما اعطاهم الله شیئا احب الیهم من النظر الیه ولا اقر لاعینهم. قسم په الله دای په یو نعمت دونه خوشاله نه لکه د الله په لیدو چی، او د دې سترګې به په یو نعمت دونه نه یخ شوي لکه د الله په لیدلو باندې چی. ولدینا مزید کم یو معنی دادا نو اس معنی وکي الحسنى جنت بی وزیادتن او در رب العالمین لیدل بی چې دا زیاتی نعمت دی. دویمه معنی الحسنى نیک بدل بی وزیاده مجاهد معنی کوي دا الله بخنه او رضامندته بی مغفرت او رضوان د الله. دریمه معنی الحسنى خسته بدله د آخرت بی وزیاده هغه بدله چې دنیا کې ورکړې ده دا به زیاتی شي. څلورمه معنی الحسنى ثواب بی وزیاده همیشواله د دې بی جنت نه به الله وباسي نه. دا ناشنا مزیدی په جنت کې ښه جنت د مزو ځای دی. امام احمد صاحب ځکه ویلو
چې خوندونه هله شروع کیږي چې یو وخت په خیخ په جنت کې او دا چا په خپسې وروچته ولا يرحقو معنی لا يعلو ده نبراخیجی وجوههم د پاسه د مخونو د دینا قطرن گرد و غبار او قطر ابن عباس معنی کوي سواد الوجوه تورواله د مخ مجاهد معنی کوي حزن غمونه بم بیني ابن بحر معنی کوي الدخان لږي څلورم معنی ماوردی کړي دا گرد و غبار دیمه معنی ولا يرحقو نبا پټي دیلا مخونه د قطرن تورواله ولا ذلت او نذلت ذلت تاوان او رسوایی تم وي او ذلت غم تم وي اولئک اصحاب الجنه د مرګري د جنت د جنت مرګري دي ښا هم فيها خالدون دای به جنت کې همیشه او قران کې دا د حسنا لفظ دا په څلورو معنی راغلي دي سوره یونس کې دلته حسنا په معنی د جنت سره او حسنا اصلاح تم ویل کېږي او حسنا زامنو تم ویل کېږي سوره نحل 2 پته کې او د اسلام معنی توبه کې یو سلوه کې او حسنا د نفقه عوض تم وی سوره لیل نحم آیات کې وی للذین فردا خلق احسنو خستا عمل کړي عقیده د توحید برابر کړي دا الحسنا خستا بدل دا د جنت وزیادتن زیت نعمتن دی چې الله تکتل ولا يرحقو نبا پټي د دې مخنا قطرن تورواله ولا ذل او نسلیل واله او رسوایی او شرم دا کسان مرګری د جنت دي هم په خالدون دای بای فدې کې همیشه والذین کسبوا السیئات دا تخویف اخروی دي مشرکانو ورم دې آیات کې ویلې مخ کې آیات کې للذین احسنوا دلته وی کسبوا السیئات التوی بدله الحسنا ده دلته وی جزاء السیئات التوی زیادت بمی دلته وی نه بمثلها بی التوی مخ به تور نه دل ذلت بنی دلته وی وترحقهم ذلہ التوی ویلو دا جنتین دی دلته وی مالهم من الله من عاصم او مخونه به دسی کانما وغشیت وجوههم قطعا من الليل مسلما الته ویلو دا اصحاب الجنت هم فيها خالدون دلته وی دا اصحاب النار دي هم فيها خالدون دیتا تقابل وی والذین اغ خلق ادا والذین دا لام دلته لام مقدر ده او عطف ده په للذین احسنوا پوری او د سیئات نه مراد اعمال د شرک دي او یا گناهونه دي دا یو ترکیب ده دویم ترکیب دا والذین مبتدا ده او جزاء سیئاتین دا دویمه دغه ده مبتدا ده او رسنا خبر ولا بمثلها ده او با زائد ده او معنا دا هغه خلک چې کړي دي اسیات ګناهونه ګناي کړي ده شرک کړي ده د شرک کارونه کړي دي جزاء سیئاتن بدل د ګناه بمثلها د دې پشان ده د دې څه معنا ده د دې جمله کې دوه معنی دي یو معنا جزاء سیئاتن بدل د بدکار دغه په مثال ده ناکار کار دی وکړو نو ناکار سزا به تملاویږي دویم ده دی د الله دی احسان ته وګوره یو نیکی وکړه یو پلس اراده وکړه چې ود نه کړه یو په یو ګناه اراده وکړه چې ود نه کړه الله په اجر درکړي چې الله د فار دی پرې خو او کله وکړه نو جزاء سیئاتین بمثلها دا دوه معنی شي بدل د بدو عملونو بمثلها د دې په مثل ده فناکار سزا کی دویمه معنا جزاء سیئاتن بدل د ګناه بمثلها یو په یو دا په مثل ده دریمه معنا جزاء سیئاتن بدل د شرک بمثلها د دې په مثل په جهنم کې ده چې شرک دی وک
جهنم لبزي وترهقهم او پټای بدای لا ذلتن پټای بدای ټول بدن لا ذلتن ذلت رسوایی الله لو سیو مثال ذکر کړي او نبی دی لا د الله د طرفنا من عاصم دا سیو څوک چې بچکون کې به د الله د عذاب نه دا سی څوک وړویم نه عاصم من عذاب الله او دا مخونه به داسي توري کانما وشیت گویا کې اغسته شوی دی د دې مخونو ته قطعا من الليل ټوکړه د شپې مسلمان تورتم کوونکی دا په مقابله د لا يرحق وجوههم قطر کې ده مختبه تورواله نه رسیږي د کافر مخ بداسي لکه د تور شپې یو ټوټه چې په مخ په سیوله تړلې ده او شیعت صيغه د مجهول راوړه بقای وای دې کې عموم ته اشاره ده او دا مسلمان حال دی د الليل نه او معنی دا د اوغ شیعت وجوههم قطعا من الليل حال ظلمته دا تور شپچی او لکه تا چې د دې ټوټه راغستی او په دې مخ په دولت تړلې کانما گویا کې اوغ شیعت اغستله شوی دا د دې مخونو تا قطعا ټوکړې من الليل د شپې نه مسلمان چې تورتم کوونکی تور شپې اولئک دا کسان اصحاب النار ملګری د ور دي هم فیا خالدون دی به دی ور کې همیشه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فسيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون د دې آیات عنوان ده الزجر لمن اعتقد عقیدة الشفاعه زجر هغه چاله چې داغه عقیده د شفاعت قهري چې زما معبودان زما سمدد شي کوي یوم نحشرهم جميعا دا جميعا ترکیبی لحاظ دا حال دی او للذین اشرکوا من الذين جعلوا مع الله شريكا او مکانکم معنی دا الزموا مکانکم واثبتوا مکانکم خپل ځای ته کلک شي دویمه معنی دا وقفوا مکانکم قرطبی وای په خپل ځای کې ودرېږئ فزیلنا مزایله څه ته وای مفارقت او جدایی ته او زیلنا معنی فراکړه دا فرقنا وقطعنا د دې مینس کې به موږ جداواله راوړو کله چې قیامت قائم شي مرګرو الله به دا مشرکان او دا معبودان ولڅکی جدا کی نو که معبودان د دې هم مشرکانو والله ته وای چې تاسو دا چې چا بندگی کوي د الله نه ما سوا دا ټول د جهنم خاصو خاصه او کم خلق چې هغه نیکان دي نو اولئک عنها مبعدون هغه ته به لريږي وقال شرکاؤهم دای به وی الله موږ د دې بندگی کړې ده شریکان به وی رب العالمین زموږ بندگی نه کړې دروغ وی ما کنتم یانا تعبدون تاسو راوړو سورې نحل بالکل دغه سي آیات ده سورۃ النحل شپږتی آیات ته وګورئ لګا قیامت قائم ده د مشرک حال ته وګورئ ښا آیات ده 86 شپږتیا وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاؤُهُمْ کله چې دا مشرکان خپل برخداران ویني دا معبودان ویني خدای انبیاء بندګیم کړي دا د ملائکه هم کړي دا د عزیر او عیسی هم کړي دا د کانو د غټو د بوتو هم بوتانو هم کړي دا نو دای بچوي قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك الله داس منګه خبره خداران دي چې ستانه ما سوا منګه تر مدد شوه شرکاو ته به وای تاسو بندگی کړی فالقوا الیهم القول وربغرزی دا شرکای دیت جواب سبب ته وای انکم لکاذبون
یقینا تاسو دروغجن وي کله دروغجن او تباہ او برباد شي تاسو موږ له کله بندگی کړې دا اډوي منونه سورۃ ابراهیم را واړوي سورۃ ابراهیم د دې حالت وګورئ قیامت قائم ده د دې لانجی وګورئ مشرک بار ځکه شرمېدلې ده ها د قیامت شرمونه وګورئ هغه چغي وګورئ چې الله سورۃ ابراهیم کې ذکر کړی دي وبرزوا لله جميعا آیات 21 الله تبا پڑھاګ ودريږي بروز خکارب الله ته ولړي فقال ضعفاء وبوي کشران مشرکان چاته به وي للذين استكبروا هغه مشرکان ته چې دوی کړي و دایغه معبودان دي مشران او کشران دي کشران به ته څوي ان كنا لكم تبعا من استاسه تابعدارو د غواو د میخي بچی ته چې مور په رواني تبع او تبعو ته وي استاسه سخي کټیو په هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء دا الله عذاب موږ نه بچ کولې شي څه وسمشتا اغه به ته وي قالوا لو هدانا الله لهديناكم کمن ته الله هدایت کړي وي موږ هم تاسو ته کړي او ته له کدا څه وي سواء علينا اجزعنا ام صبرنا کنن چغه وو که صبر کوو مالنا مم محيص خلاصې نشته راګیر شو کنه چې دې ځکه کار ونشو سړی چې سیند اغستی هر بوټی ته لاس چي نو دای به وای راځي زمنګ یو مشر لیډر وو ابلیس شیطان علیه اللعنت راځي چې هغه له دنیا کې داغه د زنده‌باد او د مرده‌باد موږ ډېری چغي وادي دي راځي وربشو کې دی شي څه ترتیب به برابر شي هغه ډېر چلی رمونی شه څه چل براله جوړ کی نو دای براشي شیطان لا شیطان ته وی خلک څنګه راځي یاره چې کدي جهنم نم خلاص کی ایتاس کنه یو بیان دته وکما وقال الشیطان لما قضي الامر وبوي شیطان کله چې فیصله وشي چې جنتین جنت ته ځي جهنمین جهنم ته ځي سبب ته وی ان الله وعدکم وعد الحق الله د سارشتنی وعده کړی و ووعدتکم فاخلفتکم مام د سواده کړی و خو کړی نه کړی دنګلی نه دنګلی زه خلاف کوم دایو ته وستاغه نکم خلاف نشي کولای څنګه خلاف کې شیطان وې چپ شي وما کان لی علیکم من سلطان زما خو تاسو باندې څه زور نه و تا ما څه زور نه وکړي الا ان دعوتکم ما براو بللی ما به ول غلط څوک کوي تا به سینې لړب ورک چې الک شیر شته دي ما به ول دروغ څوک کوي تا به ول داخله دي ژوند دی ما به ول غلط زیاته څوک ګوري تا به دسترګي دي دا زین کنه ما به ول غانی بجانی دي څوک به ووري تا به غوونه وټفول ما به ول د توحید درس دي څوک به منی کی سینې لبدړه دعوتکم فاستجب فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما ملامتك وإذان ملامتك ولي بدليل خبر دي من الله ما انا بمصرخكم زنفر درسن زيورکه گئی وما انتم بمصرخيا دای بتوي ته چې موږ د الله سره شریک ګرځولې وي شیطان به کله دې ګرځولې انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل زین کار کوم د اغنا چې تاسو زدا الله سره شریک کړي ان الظالمین لهم عذاب الیم دا د شرمونه دي سوره بقره راوړوي الله د دې حالت ذکر کوي سوره بقره آیات یوصل 15 پتا استبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا کلا چې قیامت کې اتباع متبوعين نه جدا شي ورأوا العذاب عذاب ویني وتقطعت بهم الاسباب د دنیا تعلقات وشليږي وقال الذين اتبعوا دتبدارن به وی لو ان لنا کرتن کشک دنیا ته واپس شوي وي فنتبرأ منهم من بم د دینه جدا وي کما تبرؤوا منا
الله وی کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم اوس کواب سوسنا وما هم بخارجین من النار د جهنم نه به د وته لاري نشته او قران کې دا ډیر د سورې صافات کې بمرای شي الله وی زبه جدائی راولم او به بالکل دغه ونشي د خلاصي به ونی دا شرکای یا شرکاو شیاطین دي هغه به د سوي دویم قول دار چې دا ملائک دي و یوم یاتکا غورس نحشرهم چې جمع بکو د مشرکانو معبودانو له جميعا ټول د قیامت د ورځ یوم الحشر دی کنه خلق به کرا جمع کیږي ثم نقول ببویا خلق ته چې شرک کړي مکانکم ودرېږي په خپل ځای تاسو وشرکاؤکم ستاسو د برخداران فسیلنا جداواله براولو د دیمنس کې وقال شرکاؤهم وبوي د دغه معبودان طالب په معنا د مصاری دي او ماضی راوړل د ډېر ته یقین ما کنتم یانا تعبدون نه وای تاسو منګلا بندگی کوونکی مړه تاسو منګلا شرته بندگی کوي نو دا معبودین به وای فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم پس پورا دی الله گواہی کوونکی زمنګ استاد سیمنس کی الله به گواہی کوي شهیدن یا منصوب دی بنا په حالیت په داسې حال کې چې الله گواه دی یا منصوب دی بنا په تمیز د حیثیت د گواهینا او ان كنا عن عبادتکم دته ان مخفف من المثقل وی او یا ان نافیه ده او لام په لغافلین کې په معنی د الا ده او نفی او استثناء چې کلام کې راشي نو دا حصر پیدا کوي نو معنی بدای ان كنا نیومن ستاسو د بندګینا لغافلین الا غافلین مگر موږ ته نه خبره دواړه معنی یو معنی کوم وای با برخداران د دې نو وای تاسو موږ له بندګی کوونکی پورا دی الله گواز منګه استاد سیمنس کې ان كنا یقینا و منګه استاد د بندګینا نه خبره په دنیا کې یا نیو من استاد د بندګینا منګلا لغافلین مگر من چیو نه خبره آیات کې دلیل دی په دې چې مړ اوریدل نشي کولای دا وای چې په خزې ته ودرېږي چنچن نه راو خزې معلومه دی وای ستاره بندګینا نه خبره دا وای نه معلومه وي هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون دی آیات کې دا آیات هم د مخ کې د تتمینه ده کله چې حشر میدان شو معبودانو څه وکړو انکار یې وکړ نو دې وخت کې د خپل د غلط عقیده دایته به اوس پته ولګي چې مونږ په کومه کندر روانو پسو پترا اذن کشف الغبار پته به ته ولګي چې د قیامت دوړي راوچتی شي افرسن تحت رجلک ام حمار چې اوس په خر سورې او په ټټو باندې سورې ښا تبلو دا د معنی د تعلم او هنالک یاد ظرف مکان د پاره ده او دا معنی ظاهره ده په دغه ځای کې او کله دا ظرف زمان د پاره مرضی لکه سوره احزاب کې براشي ول سیاد کې هنالک ابتلی المؤمنون په دغه زمانہ کې دلته ظاهر ده چې دا مکان مراد ده تبلو دلته یو قرات راغله ده د تطلو پسې او معنا دا ده چې تتبع به وکي ارض نفس هغه عمل چې مخ کې لګلې دي او که قرات د تبلو شي د بلا نشي نو بلا اختبار او امتحان ته وایي نو معنا دا ده دغه وخت کې تبلو منګه امتحان کوو په هر نفس باندې هر نفس دا به امتحان کې پروت او دویمه معنا دا ده دلته دریم قرات هم ده هنالک نبلو او نبلو په معنا د عذاب سره دغه ځکه منګه عذاب ورکو
او تاسو ظاهری معنی دا وکړي دغه وخت کې معلوم بشي هر نه پستا ما اسلفت حقیقت دا عمل چې مخکې لګلې دي ما اسلفت حقیقت دا عمل چې مخکې لګلې دي دیمه معنا ما اسلفت جزا داغي چې مخکې لګلې دي یو خدا هر چاته به د خپل عمل پته ولګي چې زما عمل نیک دی او که زما عمل بد دی دویم وردوا الى الله مولاهم الحق واپس بشي الله تا هغه الله چې مالک درې دی رښتینی دا دویم حالت مولا دو معنی دي یو معنی په معنی د مالک سره په دې معنی باندې الله د کافرم مولا دی او د مؤمنانو دی او دا یا دلیل دی وردوا الى الله مولاهم الحق مالک د الحق چې هغه رښتینی دی او لایق د بندګۍ دی د مولا په معنا د معاون او د ناصر سره ذالک بان الله مولا الذين امنوا وان الكافرين لا مولا لهم کافر د دې مولا نشته سمانا بندا به الله پیدا دي لا مولا لهم لا ناصر ولا معين لهم ني امدادي شته دی ني معين شته دی دا دویم اول دا دی چې هر سړی تبا ګناهګار شي رجستر به ته مخه ته کې دی چې خودش راشد د نه کوي دی او د بدای دی ولتل د میزان ته اوس په پته لګي ښا دویم الله لبه به ورشي دا حساب شروع شي الله به ته وای دا کار دی ولې کړو څنګه کوم لمه فعل ته وکي په پاس نو دې څه دلیلونه ولې حشی چې به زته ولې چې فلانی کتابه شکل لیکلې دي او فلانی کتاب کې لیکلې دي او فلانی کې لیکلې دي فلانی بزرګ ویلي او فلانی سړی ویلي او دا براوته ما د څه خوب ولید بل ول ما د څه خوب ولید کله به کې باز راول یاره ما خوب ولید چې دی پلاني له وکړه نبی عليه السلام راته ویل وکور د میر دین جمعه شدت څه شړې وې د الله بندا نبی سلام د دې وټونو خلاف دی نو تاسو څنګه وې معلومیږي دا چې ته دروغ وې یا د خوب دروغ جن دی دیم د خوب تعبیر باندې ته پوهیږي دې څه معنی د دې معنی دا ده چې دا سړی ولاړ دی خداکار عالم دی سړی دا کار د شریعت خلاف دی ورته ته څه ګډوډ نشي دی بازار کیسه خوګونو لوي دلته یو تن وو چې به ګټل نه شو چاله به پیسې ورکړ یو په پات ما بو یو انصاری خوب ویل چې پلاین له ورکړ ابل ازمنګه سادهګان مرګري به څه شو ردونه کو الګه دزمار دی ورو زیوالو زورو درو دیویاله مرسه کېږي وای به څه به وای نو دا دلیلونه خدای جوړ کړو الله وای وتولانهم رکب شید دینا هغه څه چې ودی یفترون چې کوم دروغه جوړول د شرک د پاره یا دل په معنا د باطل سره باطل بشي هغه دلیلونه چې دای جوړول د شرک د دروغو د پاره او دلالت په معنا د غیبوبت سمرازي وتولانهم رکب شید دینا ما كانوا يفترون هغه چې ودا ټول چې دروغه جوړول درې طریقې سزا یا مشرکا معبود باندې نه جدای تا ته وای چې زستانه نه خبره خپل عمل باندې ویني الله به هم د توي دلایل باندې مرکشي نو لار